جی صاحب دا ته وایي دې هر شي چې کم دی ذموار به تاسو وایي ویډیو ځان سره مخکې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ووایي هغه پیسې چې کم دي بې ځایه لګي هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ سلامونه نیکې هیلې اخترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم ملګرو د نوښار ضلع ته رشک انټرچینج ته ګلخان کلی ته راغلي یو دلته یو مسجد جوړیږي مدرسې په نوم باندې دلته موږ سره یو قاري صاحب دی عبدالرشید په نوم باندې یادېږي هغې سره به خبرې اترې کوو نو راځئ موږ سره اوسئ قاري صاحب اول په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم دارالعلوم عمر بن الخطاب رشکۍ نه عبدالرشید ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم ډېر مهرباني شاهد بی خصوصا صدیق بی دا زموږ دارالعلوم ته تاسو راغلی ډېر ښه مو وکړه الله تعالی هم خوشحاله کړه الله ستاسو مال حال کمرونو کې خیر او برکت واچي دا ځایګی ما خو ووایي ملګرو ته دا کوم ځای سره دا چې رشکۍ ګلخان کلی ضلع نوشهره انټرچینج نه شاته قبلې لاس ته رشکۍ ګلخان کلی ورته وایي ښه جي دې سره تاسو سره چا داسې تعاون کړی دی زموږ د دارالعلوم دا پلاټ څه کم 15 کناله دی او مختلفو ملګرو په دې کې خپله حصه اخیستې ده او د هغې په مدد سره د الله تعالی فضل و کرم سره دا پلاټ موږ ته مدرسې دپاره موږ حاصل کړی دی په دې وخت کې په دې مدرسه باندې یو جامع مسجد روان دی نو هغه کې زموږ سره ډېرو ملګرو تعاون کړی دی خصوصا د کرشو په مد کې د ریتي شګې په مد کې صدیق بی هغه زموږ سره یو ډېر خصوصي تعاون کړی دی په بنیادونو کې هم نن لینټر روان دی په هغه کې هم زموږ سره بهترین تعاون کړی دی او صدیق بی نن موقع ته حاضر شوی هم دی هغه ته موږ هرکلی وایو او شاهد بی ورسره د الله تعالی ستاسو دواړو حامي و ناصر شي صحیح دی ملګرو مونږ چې کوم دی صدیق بی سره به ملاویږو هغه سره به خبرې اترې کوو دا مو راته ونه وي دې دغه چې چا سټارټ کړی دی جومات مسجد قاري صاحب سره به هم ملاویږو هغه سره به هم ملاقات کوو زموږ د دارالعلوم چې کم بانی او مدیر دی حضرت مولانا قاری عبدالله صاحب هغه هم دلته څه وخت بعد انشاءالله حاضر وي نن ضروري کار باندې لږ دغه دی انشاءالله را بشي انشاءالله ملګرو هغه سره به هم مونږ قاري صاحب مشر چې کوم دی هغه سره به هم ملاقات کوو خبرې اترې به سره کوو دلته صدیق بی ته هم راورسېدو د سره به ورسره خبرې اترې کول غواړو السلام علیکم صدیق بی وعلیکم السلام شاهد بی بخیر علی عزت وکړه چې تاسو د الله رضا لپاره دې شي ته ځان ورسولي صدیق بی د مدرسې جومات تاسو هم تعاون کړی دی قاري صاحب ما ته وویل نو څه وغیره څه شي تعاون ورسره تاسو کړی دی شاهد بی تعاون خو بس الله رضا لپاره هر یو مسلمان ته پکار دي چې دې وکړي دا خو ما ډیوټي ده په صدوخیلو کرش پلانټونو باندې او دا قاري صاحب چې کوم دی نو الله پاک زما په نظر ولګو نو قاري صاحب نه ما یو څه معلوماتونه وکړل چې بای دا څه دپاره پکار دي هغه وایي زه مدرسو جومات کوشش کوم چې دې تیار کړم ما مزید کار شروع کړی او لکه کرش راته ډېر سخت ضرورت دی نو زما لاسو کې چې کوم دی نو کرش وسوی وو لکه چې موجوده ډیوټي ما وکړ نو زه د قاري صاحب سره لګو ګرځېدم ما راځئ دلته ټول واقف کسان دي تاسو چې کرش انشاءالله څومره م لاګي کوشش کوو د صدوخیلو پلانټونو مالکانان ما ته معلوم ما ورسره شپږ کاله تېر کړي چې دی الله رضا دپاره چې کوم دی نو څه کار وي نو هغې انکار نه کوي نو زه ورسره وګرځېدم صدوخیلو مشینانو والا سره ټولو باندې موږ وګرځېدو ماشاءالله الله دې عزت وکړي الله دې دغه ثواب ډېر په لویه سطح قبول کړي هر یو مشین والا ته چې زه لاړم چې مدرسه جوړېږي د قاري صاحب ته کرش پکار دي نو هغې ووایي چې بای زموږ د مشین نه مال اوسئ نو ماشاءالله موجوده حالات کې چې کوم د څلور ډیمپرې کرش په شریکه باندې صدوخیلو مشینانو والا ټولو چې کوم دی موجوده راکړل او انشاءالله نور هم یقین توقع ساتم چې دې مدرسې کې څومره هم کرش لاګي دا به صدوخیلو مشینانو مالکانان انشاءالله भरपूर تعاون کوي قاری عبدالله صاحب چې کوم دی هغه سره به هم خبرې اترې کوو او سکرین باندې مخامخ لمبر تاسو ته ښکاري چې څه قسمه تعاون تاسو کولی شئ روپۍ هم تاسو دی ته جمع کولی شئ اکاونټ کې او رابطې لمبر چې کوم دی دی هم تاسو ته سکرین باندې مخامخ ښکاري دی سره نیغ په نیغه باندې رابطه ورسېدو کمیټې مشران چې کوم دي صدر صاحب چې کوم دی هغه سره به خبرې اترې کوو صدر صاحب اول خو تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم مهرباني تاسو ډېر شکریہ تاسو د کار خیر ته راغلی او ډېر زیات قرباني ورکړه دا یو عوامي شی دی زموږ دلته جامع مسجد دی د تعمیر شروع دی دې وخت کې د ګراؤنډ د بیسمنټ لینټر موږ واچولو لګیاري کار په جالي دی او د پاسه به رومبې چت ګراؤنډ فلور به اچو او دا ټول مخیر حضرات کم دي
دی په تعاون سره شوی دی. مرګرو کاری عبد الله صاحب چې کوم د موږ سره ناشته کوي په پروګرام کې نو راځي چې نیخ پنی غوته په پروګرام کې هرکلی وایو. کاری عبد الله صاحب پروګرام کې راته هرکلی وایم. جزاک الله خیره. شاهد منتخیل صاحب ته مونږه او د صدیق بای ته د غرنګ زموږ سره ناس په دې ځای کې زموږ د مدرسې اراکین دی حاجی رحمزاده صاحب دی، منبر سرفراز صاحب دی، حاجی ناظم سید اعظم صاحب دی، دا رنګ زمونږ ګل نواب صاحب دی او مولانا وزیر صاحب دی. دی ټولو ته چې کوم دی زه په دې ځای کې په راتلو باندې هرکلی او اهلا وسهلا مرحبا وایم. ډیره زیاته مننه کاری صاحب. اول خو خپل تعارف تی مرګرو سره وکړه، کوم ځای سره تعلق ساتي او دا مسجد چې کوم دی دا مو کوم ځای سره روان کړی؟ زما قاری عبدالله نوم دی، ریاشي تعلق مې د اپر دیر سره دی او په دې وخت کې دا رشکۍ د ضلع نوخار حصه ده. په دې ګلخان کلی چې دا ورکوټه کلی دی په دې کې موږ د دارالعلوم عمر ابن خطاب په نوم باندې د دارالعلوم بنیاد ایښی دی. د هغې مقاصد او اغراض هم دا دي چې څونه زمونږ د غریب خلکو طبقې ماشومان دي او هغه په های لیول سره سبق او ویلو کې چې کوم دی هغو ته رکاوټونه دي. انشاءالله دلته مونږ عصري علومو سره دیني علوم او ورسره د قرآن حفظ او تجوید دا مونږ کوو. او اوس هم د جامع مسجد عثمان بن عفان په نوم باندې د جومات تعمیر روان کړی دی. نو په دې تعمیر کې چې کوم دی دا ملګري په دې سلسله کې ټول ترجمه شوي دي. دا جومات چې جوړیږي نو دا د ټولو مسلمانانو په تعاون باندې روان دی. موږ سره په دې وخت کې د اندرون ملک هم دوبۍ او د سعودي نه هم دا زمونږ د مدرسې سره مینه لرونکي خلک دي او هغه تعاون کوي. دا د تعاون جاری دی. د دې سره سره چې کوم دی دلته کم طلبه اوسېږي زموږ سره د 200-250 نه برابر دي. هغو ته موږ د مدرسې د طرف نه هر قسم فیسیلیټیز ورکو، مطلب خوراک خانه پینه هر شی او د هغو نه موږ هېڅ قسم د دغه مطالبه نه کوو، نه د فیسونو. دا زموږ چې کوم دی د مدرسې طرف نه دوی باندې لاګونه دي او نشته دی. کاری صاحب دا راته ووایي په سوشل میډیا نن سبا زه ګورم چاندو پسې خلک ګرځي، هغه پیسې چې کوم دي بې ځایه لګي، هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ د هغه خلکو دپاره پیغام هم دا دی چې لکه دا څونه دیني مدارس دي او مساجد دي نو دا دیو د وجه نه چې کوم دی مجروح کېږي، ځکه چې بیا خلک په دې علماو باندې هغه شان اعتماد نه کوي. که څه دا څوک خپل په اغراض او مقاصدو کې استعمالوي نو دا د قوم د مال سره خیانت دی، د پکار نه دی. لہذا چې کوم شی د کوم څه د مد دپاره ورکړی شي، یو سړی د جومات دپاره پیسې ورکوي نو پکار ده چې په هغې په مد کې استعمال شي. یو مدرسې د تعمیر دپاره ورکوي پکار چې په هغې استعمال شي. سړی زکات ورکوي نو پکار ده چې بیا د هغه زکات پیسې په طلبو باندې او د هغې د استادانو په ننګر باندې دا ولګي په هغه ځای کې استعمال شي. که د دې نه علاوه څوک بې ځای استعمالوي نو دا د الله به ماجوري، دا به نیولی کېږي، الله تعالی به د سره پکړ کوي او د قوم د مال سره خیانت هم دی. کاری صاحب کانټیکټ نمبر چې کوم دی رابطې تا سره به ډېر خلک رابطې کول غواړي، برای راست ورته ووایه. زما په دې اکاونټ باندې ایزي اکاونټ هم دی او دا زما مستقل په استعمال کې هم دی. 0348 88 69 511 0348 88 96 511 دا زما نمبر دی. هر وخت کې چې کوم دا آنی او د دې مسلې په دې باندې ایزي اکاونټ هم دی. که څوک د بینک اکاونټ غواړي دا 0101 755 479 0101 755 479 دا د میزان بینک اکاونټ دی د مردان برانچ دی. یا ته مننه مرګرو، تاسو ویډیو کته کاری صاحب خبرې مهم واورېدې. څوک هم د سره رابطه کول غواړي سکرین باندې تاسو ته مخامخ لمبرې ښکاري د سره نیخ پنې غوندي رابطه کولی شي. مرګرو دا ویډیو چې کوم دا ویډیو الله د رضا دپاره شیر کړئ، الله د رضا دپاره کار دی. ویډیو ځان سره مخکې شیر کړئ چې نورو مرګرو ته هم ورسي. ما شاهد منتخیل ته راکړئ اجازت. ښه د او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.